پاکستان کې د افغانستان سفارت د پاکستان حکومت قطعي پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه غیر قانوني افغاني اتباع شړو. سلام، وخت مو بخیر. پاکستان د یو قطعي پریکړې له مخې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې یوازې د هغه افغانانو شتون ومنه چې د دغه هیواد ویزه ولري، او د افغانستان نور غیر قانوني اتباع به له دغه ځایه وباسل شي او وشړل شي. په پاکستان کې د افغانستان د طالبانو سفارت په یو خپره کړې اعلامیه کې ویلي، که څه هم زموږ پښتون او د ملګرو ملتونو هم په دې اړه ناخبره پاتې شوي وو چې ګواکې پاکستان د خپلې نوې پالیسۍ په اساس افغان کډوال له هیواده په زور وباسي. بالاخره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د اسلام آباد او راولپنډۍ او نږدې راتلونکي کې له ټول پاکستان او افغان کډوالو ایستل قطعي او حتمي دي. یاد سفارت زیاته کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خپل حکومت له قوله آخري فیصله همدا بیان کړې. هغه افغانان کولی شي چې دلته واوسیږي کوم چې د ویزې درلودونکي وي. د افغانستان سفارت د پاکستان د دغه یو اړخیزې پریکړې په تړاو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی د یاده موضوع له کابل سره شریکه کړې او زیاته کړې ده چې د خپلو وطنوالو د باعزته دعوت او د موجودو ننګونو په اړه باید غور وشي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. در بیان